صاحب زه یوه خبره درته کوم که نه که دا زموږ کتابونو کې لیکلي که نه نو په خدای په حسین په 12 محمد مقاصا مې دا ښځه نه مانو نه دا کتابونه مانوم نه د دا ملایون بیا مانوم ښه زه د اهل تشیع خپل مذهب هلته یو اعلان کوم چې داسې چال وکړو چې کاسې دي خو تاسو ته A to Z هر څه ټیک ټاک وویله که نه نو که تاسو کې داسې نر وي که نه ورته راشئ داسې ورته کښېنئ چې ملا صاحب دا غلطه یایې تاسو کې نوران شته نه چې دلته راخېږئ چټي چټي خبرې د ما کوئ زه د نالو نالو مونې مکمل غونه ځیږ شولو چې داسې کتابونه موږ خو دا نه دي موږ خو سټډي انګلیش کړي دی ساینس مو کړي دی په دې خبرو نه پوهېږم نه داسې راته پاته شته خپل 12 محمد وړه بیبي حسین مولا دا منونکي دي تا نه یو پوښتنه کوم که امام علي علیه السلام په ورځ د قیامت درته وویل امام حسن و حسین رضوان الله علیهم اجمعین په ورځ د قیامت درته وویل چې تا ولې معلومات نه کول چې تا ته حق ښکارم سول حق دی ولې نه قبلول چې درته معلوم هم سول چې په موږ نه خلقو مدد غوښتل د قرآن خلاف ول له موږ نه یې اولاد غوښتل د قرآن خلاف ول له موږ نه یې زه اوس ګوره تا دا اوس یو کس راغی وایي زه له علي رضی الله عنه اولاد و مدد غواړم فاطمه رضی الله عنها د امام حسن و حسین په ژوند باندې وفات سوه که نه سوه وفات بالکل بالکل آیا یو ورځ امام حسن ورغلی له فاطمې رضی الله عنها نه مدد و مرسته غوښتلې ده همغه وسیطه کوو که نه صرف لکه وسیطه مولا نه غواړو واسطه خو لمونځ وکړه 2 رکعته لمونځ وکړه دا تر ټولو بهترینه واسطه ده روزه ونیسه دا تر ټولو بهترینه واسطه ده امام علي علیه السلام دپاره صدقه وکړه د اهل بیتو په نامه باندې خیرات وکړه هغه واسطه جوړه کړه داسې امام علي علیه السلام درته ویلي وای دا کار مه کوه امام حسن درته ویلي وای دا کار مه کوه امام حسین درته ویلي وای دا کار مه کوه اوس دې خور ته زه وایم که ته انډیا ته لاړلې او په انډیا کې یو بت ته یو هندو راغلل وای زه دا واسطه کوم سجده ورته لګوم اولاد جنې غواړم چې الله ته مې نږدې کړي ته هغه بیا ورسره منې نه نو خو د تا دغه څه فرق شو که ګوره لما سره په لاس کې یو قرآني آیات درته وایم نوره دې خوښه خپله ده یو قرآني آیات درته وایم یو قرآني آیات او که دې بیا خوښه وه بیا 2 درته وایم که دې خوښه وه او که دې وخت نه ولو بیا یو درته وایم الله جل وعلا په سورة یونس 11 سپاره کې فرمایي الله جل وعلا په 4 سپاره کې در سره نوټ کړه دا آیات 11 سپاره سورة یونس او 106 نمبر آیات ہے 106 نمبر آیات ده څوم آیات ده 106 یو سل شپږ نمبر آیات ده ولا تدعو من دون الله الله جل وعلا وی مدد مغواړه مرابوله بیله الله علي الله ده که دون الله ده دی خور ته وایم علي الله ده که الله نه ده داسې راته وایه که الله نه ده نه الله نه دی الله نه دی الله جل وعلا وی ولا تدعو من دون الله له ما نه بغیر بل چا نه مدد و مرسته مه غواړئ له ما نه بغیر بل څوک مه رابولئ خلاصه سوه خبره حسن الله ده که الله نه ده نه الله نه دی امام حسین الله ده که الله نه ده نه الله نه دی بالکل ګوره الله ولا تدعو مه رابولئ مدد مه غواړه مرسته مه غواړه من دون الله بیله الله رسول الله الله ده که الله نه ده نه نه والله جل وعلا وی د ما له پیغمبر نه مدد مه غواړئ مرسته مه غواړئ اولاد مه غواړئ ښه اوس ګوره دا یو آیات دا مکمل شي پس یو وایه سم به د سر خلاص شي الله جل وعلا وی که د بیا مدد بې له ما نه له بل چا نه وغوښتل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين که دې وغوښتل ای د ما پیغمبره ته به له لویو ظالمانو نه یې پیغمبر علیه السلام ته الله جل وعلا وی که د مدد و مرسته کومک بیا له ما نه له بل چا نه وغوښتل قرآن عظیم شان ده ای خویندو ای میندو ای ورونو په خدای قسم قرآن درنه پټ کړی ده ښه راځو بل یو آیات درته وایم بل یو آیات تصیب بل آیات ته او مسلمانانو ته وایم دا خپرونه مه در باندې بوج کوئ بارک الله فیکم الله دې موږ تاسو ټولو ته د قرآن هدایت را نصیب کړي ټول امین ووایاست آمین آمین ثم آمین الله دې د صحابه او د اهل بیت او د امام علي علیه السلام مقدم دی الله موږ برابر کړي الله دې د اهل بیت هدایت موږ ته نصیب کړي چې کوم امام حسن و حسین رضوان الله علیهم اجمعین
ګوري الله وایي په سورة الاحقاف کې سورة الاحقاف شپږویشتمه سپاره ده 26 سپاره دی خور ته وایم 26 سپاره ده سورة الاحقاف ده او د دې 5 نمبر آیات ده وګوره ومن اضل ممن يدعو من دون الله الله جل وعلا وای څوک د زیات بیلاري له هغه چا نه چې بیله الله بیله مانه بل څوک رابولي الله وای لدينا بل زیات گمراه لدينا بل زیات بیلاري انسان نسته چې من دون الله خلق تغغونه کوي رابولي بیله مانه من دون الله ګوره پیغمبرانم دون الله سول امامانم دون الله سول انبیام دون الله سول الله وای من دون الله بیله الله وای کدی بیله الله بل څوک راوبلل الله وای دا تر ټولو هغه زیات ګمراه زیات بیلاري انسان ده تاسو وای څنګه دا کسره داسې څوک رابولي بیله الله من لا یستجیب له چې هغه تاسو ته جواب نسی درکولای الى یوم القیامه تر قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون امام علي عليه السلام امام حسن وحسين قسم بو الله كدي مغو تاسو په ايش باندې خبر وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وداسي انبياء وغيره وهم الله وهم دا بيلا الله شي طول خلق دي مخلوق ده عن دعائهم ويتاسر بللنا غافلون خبر دي تا په حال باندې اوس امام علي عليه السلام خبر ده نه ده خبر هغه په جنت کې د خپل مزي کوي هغه امام حسن په جنت کې د خپل مزي کوي امام حسین په جنت کې د تو په عاشورا باندې ځانونه وهي په زنجیرانو باندې امام حسین په جنت کې د هغه نعمتونه الله ورکوي رزق ورکوي خوراکونه ورکوي خوشاله ګرځيږي په جنتونو کې او ته په دنیا کې ځانونه په زنجیرانو ور باندې وهي الله اکبر هغه قسم په الله که موږ ته خبري قسم په الله که د موږ په قصه کې قسم په الله که د موږ پروا لري په جنتونو کې خپل مزي کوي او موږ تاسو الله مو پریخي ده هغه رب العالمین بیان ورزو نور خلقو ته دا واسطي په اسلام کې نسته امام حمزه رضی الله عنه خو په پیژنې خوري بالکل پېژنم د نبی علی السلام په ځوان کې شهید سو که شهید نسول دا پته مو ته نشته د ستړي مې نشته د احد په غزا کې شهید سو د اسلام دومره غزا په احد کې په شهادت ورسېدل آیا نبی علیه الصلاة والسلام د دله شهادت نه وروسته اته کاله ژوندی ول یو ورځ د حمزه رضی الله عنه قبر ته لاړل مدد یې ترې نه وغوښتل نه آیا یو ورځ امام علی علیه السلام دغه شهید ته چې اهل بیت د نبی علیه السلام تره ده د نبی علیه الصلاة والسلام تره ده په شپږم کال ایمان راوړل علی رضی الله عنه وروسته د ایمان راوړی ده آیا چې هغه شهید شول امام علی لاړل مدد یې ترې نه وغوښتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها لاړله حمزه رضی الله عنه نه مدد ومرسته وغوښتله بیا اوس ګوره فاطمه رضی الله عنها وفات شوله آیا امام حسن و حسین ورغلل مدد و کومک و مرسته واسطه یې جوړ کړل علي رضی الله عنه پسې شهید سول نبی علیه الصلاة والسلام پسې وفات سول تاسو وایئ چې شهید سول آیا علي فاطمه حسن حسین سلام الله علیهم اجمعین لاړل نبی علیه الصلاة والسلام واسطه جوړ کړل الله ته آیا دغه علي رضی الله عنه چې په عراق کې په شهید سول امام حسن و حسین لدنه اولاد و مدد و رزق وغوښتل په خدای قسم کدی هغوی داسې عقیده ول په خدای قسم کدی هغوی داسې ایمان ول په خدای قسم کې خلقو ته ویلي چې دا کارونه کوي تاسو پوهیږئ عبدالله ابن سبا یو ورځ امام علي ته وویل وایي ته خدای یې اله یې اله امام علي علیه السلام راواخیستل ویې سوځول ژوندی یې وسوځول په اور الله اکبر لا اله الا الله الله جل وعلا د قرآن هدایت در نصیب کړي ټول ورونو خویندو آمین یا رب العالمین نعره تکبیر ټول دوستان الله اکبر ولیکئ الله اکبر الله زه د ناکوزیږو مولوي صاحب زه د ناکوزیږو مو داسې غونه ځیږ شولو چې بالکل تابع درته ګاډ واډ کړو هر پوښتنه چې لري هر پوښتنې چې لري ګورئ د تاسې ملایان د موږ اهل سنت والجماعت وخت نه ورکوي سوالونو جواب نه ورکوي مناظرې ته نه راته راځي لیکن تاسې ته وایم ورونو خویندو ته ټولو عوامو ته چې څومره مو زړه وي دومره راځئ پوښتنې وکړئ سوالونه وکړئ وخت به درکوو چې څومره مو زړه و دومره وخت به درکوو خو خدای قسم که موږ بل هېڅ هدف پکې لرو همدا مو هدف ته چې د اهل بیت و دین ته مو رابولو
چې د اهل بیت کوم دین ول هغه ته مرابولو غواړو چې ټول مؤمنان مسلمانان اهل بیت سره یو ځای جنت ته لاړ شي او اهل بیت مو شفاعت وکړي دا مو هدف ده دا مو ارمان ده دا اوس چې تاسې ته ګورئ کنځلي د صحابه و توهین د صحابه و پسې بد ورد ویل کومه ګټه ده په دې کې کومه ګټه ده په دې بالکل نشته زه مولوي صاحب همداسې وتایم چې ملا صاحب دا ما کوئ موږ ته تاسو علي مانوئ که نه زه خو یوه خبره درته کوم چې تاسو موږ علي حسن حسین دا مانوئ که نه نو تاسو ابوبکر صدیق نه عمر نه عثمان نه داسې مو جار کې که نه چې هغوی مو خپلو خاورو ته نشي رسېدلی دا ټولو کسانو ته یو بله خبره دې خور ته وایم یو بله خبره د تاسې ملایان وایي عمر کافر والعیاذ بالله مرتد سوی ده ګمراه سوی ده تا دې په خدای قسم وي ګوره دې خور ته زه وایم ته یو سني ته خپله لور په نکاح ورکوې په باړه چنار کې نه دا ما بله ورځ لایف کې ورته وویل دا خبره ما ورته کړې دی غوږ شه ګوره ته خپله لور په باړه چنار کې یوه سني ته ورکوې نه خور دې ورکوې بالکل نه علي رضي يعني ست دمر غيرتمنه علي رضي الله عنه څنګه عمر رضي الله عنه تخبل لور ام كلثوم سيدي فاطمه الزهراء سلام الله عليها لور څنګه عمر ته په نکاح باندې ورکول لا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ټول دوستان کمنټونو کې الله اکبر ولیکئ ماشاء الله تبارک الله ماشاء الله سوار له سو کسان ناسستی د لاندې اکاونټ د قاری صاحب شفیع الله مومن په نوم وفا خور راغلی قاری صاحب محترم بار غوښتنه کوله دغه نباول پوښتنه وکړو چې څه پوښتنه لري څه مشکل لري وفا مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری صاحب محترم تاسو هر څوک چې لایف کې دا ټول ته سلامونه وعلیکم السلام الله مو ته عبادت قبول کړي قاری صاحب یو سوال مې درلوده د قرآن شریف زه همیشه د قاری صاحب برکت الله سلیم سره چې کوم قرائتونه ده ګوګل کې هغې له وجې نه زه ولاړلم یعنې د ما کوم ختم کېږي که نه زه باید خپله ولولم نو زما یعنی بخښنې یعنی ستاسو مطلب همدا و چې د بل چا قرائت زه اورم دې سره زما ختم کیږي او که زه خپله ولولم زما لږ یو سوال مې دا ده یو سوال مې دا لږ زه چې کوم وخت هغې سره زه وایم ځینې شت مت ما نه لږ په دې چې ما درس یعنې نه ده ویلې قرآن شریف ما په کور کې زده کړی ده یعنې خپل عما سره مې صحیح مې زده نه ده خو لږ پکې غلطي لرم که خپله ووایم یعنې شت و مت باندې ځکه هغې سره وایم که خپله مې یوازې ووایم دا شت و مت کې اشتباه رانه کېږي خو دا خو ګناه ده که نه ګوري خورجانې الله جل وعلا دې تاسو ته اجر درکړي الله دې توفیق در نصیب کړي او الله پاک مو عبادت اوله څو خبرې یاد وساتئ الله مو حافظ شه زه خبرې درته کوم تاسو ورځئ زه د تاسو جواب یو جهان تشکر د دې نه چې ما ته وخت هم راکړ خوشحاله ارام سئ مننه الله پاک مو وساته قدرمن سي ټولو خویندو میندو فقط دلته سره سي پوښتنه وکړي بارک الله فیکم الله مو عزتونه وساته د موږ له ټولو مؤمنانو خویندو میندو سره اوله خبره خدا یاد وساتئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای څوک چې قرآن وای او مهارت پکې لري قرآن وای او مهارت پکې لري دې ته الله یو اجر ورکوي او څوک چې قرآن وای قرآن یې نه زده کېږي او د کوشش د زده کولو یې پکې کوي او په هغه کې بند کېږي بند پکې کېږي قاری صاحب په رسول الله وایي الله 2 اجر ورکوي قاری صاحب محترم په ډېرې بخښنې زه به دا لږ ریکارډ دا کلیپ جوړ کړم چې نور مسلمانان به ځینې استفاده وکړي یعنې څه وکړم له سره یې کړم بیرته په ډېرې بخښنې سره شروع سم قاری صاحب محترم مهرباني ټولو خویندو میندو ته او ټولو مسلمانانو ته
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زیری د قرآن د تلاوت په اړه باندې او دا واوریا نبی علیه الصلاة والسلام وایي که څوک قرآن وایي پکې ماهر وي مهارت پکې لري الله دې ته یو اجر ورکوي او که څوک قرآن وایي خو په دې قرآن کې بند کیږي یعنی نه زده کیږي خدای کوشش د زده کړې کوي خو بند پکې کیږي دې ته وایي الله 2 اجر ورکوي یو د تلاوت اجر بل د تکلیف اجر چې دا تکلیف پکې کوي الله اکبر الله دا څومره زیری دی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو لپاره یوه خبره دا یاد وساتئ د موږ بعضې خلق وایي که د قرآن نه زده کیږي په هره خطه باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایي الله به اجر درکوي دومره اجر ورباندې نسته ښه قرآن زده کړه په قرآن په زده کړه کې کوشش وکړه دا کتاب الله ده دا به دې په ورځ د قیامت شفاعت کوي دا قرآن عظیم شان ګوریا 2 شیان د رسول الله وایي چې په ورځ د قیامت اعمال دي خو شفاعت به دې کوي په ورځ د قیامت الله اکبر لا اله الا الله یو روزه ده په ورځ د قیامت به روزه الله ته راځي ای رب العالمین دې سړي تږی و لوږه ورباندې راغلې وه خو دماغ خیال یې ساتلی و ای رب العالمین اوس یې ده کوم ګناهونه کړي په هغو په سبب جهنم ته ځي د ده په شان کې د ما سفارش قبول کړه الله به ورته ووایي چې ای روزې ځه د تا سفارش مې قبول کړل دې ته مې بښنه وکړه الله اکبر بل د قرآن تلاوت ده قرآن به په ورځ د قیامت الله جل وعلا ته راسي که یو انسان د قرآن تلاوت کړی وي وخت یې ورکړی وي زده کړي ته وخت ورکړی وي نو که ده بعضې ګناهونه کړي او د هغو ګناهونو په وجه الله جهنم ورته لیکلی وي دا قرآن به راسي په ورځ د قیامت الله ته به وایي چې ای رب العالمینه دې سړي ځان بې خوبه کړی و ستړی و ستومانه و د ما تلاوت به یې کول ای ربه که ده ته عذاب ورکوې یا سورة الملک هم شفاعت کوي چې ښه شفاعت په احادیثو کې راغلی نو سورة الملک به ورته وایي چې ای ربه ما له قرآن نه ډیلیټ کړه لرې مې کړه که د ما شفاعت د ده په حق کې نه قبلوي وایي الله جل وعلا به ورته وایي قرآن او سورة الملک ته چې ځه د تاسې شفاعت مې قبول کړل د دې کس په باره کې ځئ جنت یې در سره بوځئ یو بل خبر کله وخت کې چې له یو قاري سره تلاوت کوئ نو هغه یو آیات درته چالو کوئ نو تاسې یو آیات وروسته وایاسته د قرآن راخیستل عبادت د ټولې خویندې و میندې واورئ د قرآن راخیستل عبادت ده قرآن ته کتل عبادت ده د قرآن اوریدل عبادت ده د قرآن تلاوت عبادت ده قرآن تدریسول عبادت ده د قرآن زده کول عبادت ده قرآن سی په زړه کې د داسې نیولی وي په لاس کې د په سینه پسې نیولی وي دا عبادت ده ځکه دا کلام الله ده کلام الله ده امام احمد ابن حنبل رحمه الله بیخي ډیر ځلې الله جل وعلا په خوب لیدلی ده لکه څنګه چې د الله له شان سره مناسب وي بلا کیف الله جل وعلا یې په خوب لیدلی نو ده ویل چې زه به کمیدار یو رب العالمین جل وعلا په خوب ولیدل زه به ورته وایم چې ای ربه تا ته کوم عبادت ډیر زیات محبوب ده ورباندې خوشحاله کیږي وایي کله چې مې اخیر ځل الله جل وعلا په خوب ولیدل ورته ومې ویل چې ای ربه تا ته کوم عبادت خوند درکوي او ډیر ورباندې راضي کیږي خوشحاله کیږي وایي الله جل وعلا راته ویل چې د ما کتاب د ما قرآن چې څوک تلاوت کوي څوک غوږ ورته نیسي څوک یې لفظا تلاوت کوي یا څوک یې په تفسیر سره تلاوت کوي له دې نه خوښ عمل ماته بل نسته الله اکبر نو دا قرآن کلام الله ده د الله جل وعلا بلا کیف خبرې دي له موږ او تاسو سره نو د قرآن تلاوت کله وخت د موږ المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې ته لاړ شئ ټول قرآن مو ټکي پر ټکي درته ترجمه کړی بیا هلته د ماشومانو تکرار د خویندو میندو تاسې ته وایم د المؤمن دارالحفاظ استادانې که دلته وي ورته ولیکي چې زه ورته ووایم چې دا زنانه هغه ګروپونو ته داخلې کړي چې چا کومې مور چې قرآن نه وي زده د کومې خور چې قرآن نه وي زده د کوم ماشوم قرآن نه وي زده موږ استادانې لرو د الله د رضا دپاره موږ هلته استادانې قرآن ورزده کوي تجوید ورزده کوي لمونځ ورزده کوي هیڅ مصرف در باندې نه راځي فقط هغه شرطونه یې پوره کړی هغه شرطونه یې د پیسو نه دي هغه شرطونه یې یوازې دا داسې مستقل موبایل به لري هغه موبایل به د نارینه نه استعمالوي داسې نه وي د هغه موبایل نه
نارینه هغه ګروپونو ته لاړ شي. نو ټولو خویندو میندو نه مو هیله دا ده چې څومره د خپل ځان عزت ساتئ دغومره به د المؤمن دارالحفاظ د ګروپونو عزت ساتئ. هلته نارینه پکې نسته، نه نارینه استاذ پکې سته، ټولې زنانه استادانې دي. تجوید غواړي در زده کوي، قرآن غواړي در زده کوي، نظیره غواړي در زده کوي، لمونځ غواړي در زده کوي، ترجمه غواړي در زده کوي. نو هلته لاړ سئ د المؤمن دارالحفاظ د استادانې که وروسته راغللې او یا د موږ نورې خویندې د میسج ورته وکړي چې قاري صاحب مو غواړي چې دلته راښکاره سي انشاءالله الرحمن او تاسې ته به یې حال درکړو. بله خبر تاسو دا وکړله چې آیا زه په یو زورو زید کې غلطېږم، هېڅ پروا نه کوي، زده یې کړه. ته که د زده کړې په نیت په قرآن کې هر څومره غلط چې د دې ګناه نسته در باندې، بلکې اجر الله درکوي، الله جل وعلا عظیم اجر درکوي. نو د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼې ته که لاړه سوري مو قرآن کریم ټکي پر ټکي په تکرار سره یوه رکوع تدریس کړی ده. نو زده کولی یم سي، ماشومان تکرار کوي، لویان تکرار کوي، ښه ټیټ به ځینې زده کړی. او که چا د المؤمن دارالحفاظ په یوټیوب کې چې کوم د قرآن درسونه دي یوه سفاره ورې را سره ووایاسته، یعنې لایف درته چالو کوي، یو سفاره زده کړي، ټول قرآن به مو د الله په فضل سره زده کېږي انشاءالله انشاءالله. او بل وخت کې که د بل قاري تلاوت کوي ختم ورسره کوي. د ما خو زړه و چې زه درته شروع کړم دلته په میډیا کې ختم، خو هغه میلمانه سره راغلو مصروفه سوم، نو ته کې تنها کور ته و کار ته و ژوند و زندګي ته بیخي تنها یم. نو انشاءالله زه سبا کوشش کوم چې مازدیګر کې لایف راسم او زه یو آیات تلاوت در سره کوم، تاسو قرآن کریمونه راواخلئ انشاءالله سبا یې شروع کوو که خدای کوي تر څو د روزې پای ته ټول قرآن کریم د مازدیګر په ټیم کې، دا ټیم به د مو خپل د بحث ټیم وي، مازدیګر ټیم کې به د قرآن تلاوت ته ورکړو. خوښه مو د مولانا نعمان صاحب سبا به انشاءالله لیک به اسکات کوو چې ټول سپارې پوره کړو. قاري صاحب محترم ډېره زیاته فایده به وکړي ماشاءالله. دا ترتیب ته شروع شي انشاءالله ډېر ملګري منتظر دي دې خبرې ته. الله اکبر. نو په سترګو داسې به وکړو انشاءالله، الله جل وعلا دې تاسو راته قدرمن کړي. نو د قرآن تلاوت په هر شکل باندې کولی سي، دا فقط په لاس کې چې مو وي دا عبادت ده. او قاری صاحب قرآن داسې کتاب ده. چې د کوم رخاتلی دی دې ته دا پاته نه لګېږي چې د حسین څومره عمر و، یوه چپ خبرې به نه کوي، چپ یې مو به مخکې خبرې به نه کوي، بله خبره به نه کوي. درته وایم ځان د به شرمولو، اهلیتشي د به شرمولو، چپ بله خبره به نه کوي. دې ته داسې اوس ومینځم چې ته ته پاته ولګي سپیه، ته ته دا پاته نشته چې حسین څومره عمر و، ته بیا دې ته راخېږي بحث وسه کوي. مولا د تابو که 12 امام د تابو برباد شوی، ځانونه مو وشرمول، نه پر تاګونه دي شده که هر وقت کوئی دستی کس دسی جواب بیر کوئی لکه څنګه دو ته لګیا دی، تاسو شرمېدلي نه شرمېږئ نه د تیایاشتو، تا ته دا پته نشته چې ملا د حسین څومره عمر و، ته ورته چې 50 نه زیاته دی. تو مولا بلاغه د سپیه موسی چې تاسو علي معنوي مولا صاحب تاسو څومره اهل سنت ناست یئ، تاسو موسی علي معنوي، تاسو ابوبکر نه جار شوم، عثمان نه جار شوم، تاسو علي نه جار شوم، تاسو مذهب نه جار شوم، تاسو هر څه نه جار شوم. اواز په زور که اواز لږ داسې بیدار کښېنه بیریږه مه. د الله بندګانو ته دلته له ځانو سره لا خبرې نه شئ کولی، څه در باندې سوي دي اواز لږ په زور که. نه زه ماسته زه وایم که نه تاسو صرف شفا اهل بیت نه غواړئ. اواز دې کم دی، اواز ډېر کم دی، د اواز دې لږ سم که یو وارې اواز دې لږ سم که، لږ تیز که چې اواز دې صحیح راشي وروره. زه وایم که نه تاسو صرف شفا اهل بیت نه غواړئ. صحیح ده. من کله شفا د اهل بیت نه غوښتې. تاسو غواړئ چې را عمر ابوبکر دا نه صرف اهل بیت نه غواړئ شفا. ته شیعه یې؟ یس الحمدلله. ښه ته شیعه یې، ته شفا له چا نه غواړې؟ زه اهل بیت نه. اهل بیت نه؟ یس. مدد له چا نه غواړې؟ خدای نه غواړم مدد، خو خدای مو ته مددگار راستولی دی مولا علی علیه السلام په شکل کې. آیا د امام علی علیه السلام زمن و امام حسن و حسین له علی رضی الله عنه نه مدد و شفا اولاد و کومک غوښتل؟ نه هغه صرف یو امتحان و برادر، هغه صرف یو امتحان و چې خدای امام حسین علیه السلام سره هغه کول و دین بچویدو دپاره. لږ څه د ما پوښتنه واوره وای د زړه سره. زه درته وایم ته له امام علی علیه السلام نه مدد غواړې، له امام علی علیه السلام نه اولاد و مینه و شي غواړې. آیا دا کار امام حسن کړی ده چې له علي رضی الله عنه مدد غوښتلی ده؟
خبر اوره مو پیغمبر خدای ته سوال کړو چې ماته یو دما جواب مددگار را راکړي دما جواب را خبر اوره اول نو پیغمبر خدای نه سوال کړو چې ماته یو مددگار راکړي علي په شکل کې ته خدای مددگار ورکړی علي په شکل کې علي رضی الله عنه ژوندی و که مړ و ها علي رضی الله عنه ژوندی و که مړ و نبی علیه السلام د مړي مددگار غوښتنه کړې وه که د ژوندي مددگار غوښتنه کړې وه شهید ژوندی وي که مړ وي هغه ماته دا جواب راکړه یا مړ ده ویټ شهید ژوندی وي که مړ وي په دنیا کې مړ ده له موږ سره نه 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 څنګه شهید زنده وي څنګه یې ته مړ وي چې څوک وایي چې ژوندی وي ها ها څوک وایي چې ژوندی وي راځه په خیراله شهید زنده دی که تاسو دا وایئ چې یاره مدد تاسو مړنه غواړو څوک وایي چې ژوندی ده خو صحیح ده څوک وایي چې ژوندی ده دا خو خدای قرآن کې لیکلی دي چې شهید زنده دی ښه آیات زه درته ووایم ته خو یې نسې ویلی آیات زه درته وایم چې په دغه آیات کې ویلي ما ته مه وایه ما ته A to Z پته ده A to Z د A to Z پته د کوم آیات د په کومه سپاره کې د په کوم صورت کې د راځه په خیر A to Z برادر راشه چې زه تا دغه سره درلږ کېدنو ته لږ راویښ شه کنه چې د اواز دې لږ راښه شي داسې ویښ کښېنه به د قرآن کریم آیاتونه وایي د احترام په خاطر باندې دلته ماست کسان نه وی ماست که لږ را دې باندې څه پروا نه کوي لږ را دې باندې څه پروا نه کوي راځه په خیر حق ده یعنې د حق په لټه کې یو نه صحیح ده ښه اوس ګوره غوږ شه الله جل وعلا وایي په قرآن عظیم بشان کې وایي ما ته ټولو پته دی مه یې ما ته کومه څه درته پته ده د الله بنده په کوم صورت کې ده د آیات چې شهیدان ژوندي دي په کوم آیت صورت کې ده زه اوس د موبایل نه نشم وتلی ته ما ټول A to Z نو بیا ولې وایې چې ما ته پته ده و د الله بنده بیا ولې وایې چې ما ته پته ده شهید زنده وي څوک وایي دا خدای ویلي دي خدای په کوم ځای کې ویلي دي ها بیا ابوبکر مړ دی خود مړ ده نو ابوبکر ته چا ژوندی ویلی ده موږ ژوندي انسانان نه ښخوو برادر خدای برادر راځه د آیات راوښیه زه درته وایم چې زه در وښیم تو ماته وایې د A to Z راته پته ده درته وایم چې په کومه سپاره کې ده په کوم صورت کې ده وایي د A to Z A to Z په قرآن کې نسته په قرآن کې آیات راته وښیه راځه ما سره موبایل کې دی ځینې وتی نه شو ځینې 24 ګورې موږ په داسې قدر ګوره وخت درکوو صحیح ده وروره د موږ اهل سنت والجماعت دي تاسې ملایان ورته کنځلې او توهین او سپکاوی کوي ښه وګوره اوس غوږ شه آیات به زه درته ووایم دا په سورة آل عمران کې ده ښه په سورة څه شي کې ده په سورة آل عمران کې ده داسې سم راته غوږ شه تر مذهب دې وګرځېږمه څلورمه سپاره ده ښه په څلورمه سپاره کې رب العالمین جل وعلا وایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا صحیح ده همدا آیات ده د سورة آل عمران آیات در وښیم مایک دې خلاص کړه که ریپورټ وهې بیا ریپورټ وروسته اوس راځه له ما سره خبرې وکړه زه درته ښیم راځه په خیر برادر زه ریپورټ نه وایم صبر وکړه ښه ګوره اوس غوږ شه زه درته وښیم سورة آل عمران ده څلورمه سپاره ده او د سورة آل عمران یو سل ثبوت خیم یو منټ صبر وکړه صحیح ده ته لږ غوږ شه کنه د خدای بنده لږ غوږ شه چې قاري صاحب ته یو سل نه شپېتم نمبر آیت د سورة آل عمران چې الله جل وعلا وایي شهیدان ژوندي دي ښه صحیح ده ها پوه شولې د دې ټکو ترجمه راته وکړه اغا صاحب محترمه ولا تحسبن الذين قتلوا د دې ترجمه څه شي ده تکاوه تاسو را کتاب تو وایي شهیدان ژوندي دي خو چې تا له خولې یې واورو کنه یو منټ صبر وکړه زه ته ټول ثبوت خیم یو منټ دا یو ملت به دې تا کله پر کېږي دا یو ملت دوستانو دغه ځمکه داسې لږ دخوا کوي داسې ده لایف لږ څرخوي ورباندې نه تاسو خو همداسې ناست یاست دوستانو کوشش وکړئ لایف در سره شیر کړئ او سکرین در سره وټکوئ
کوشش وکړئ ماشاءالله. قاری صاحب هم دلته میسج راځي او ټنګه ټنګه شروع کړې ده، وخت ضایع کوي، بل به راپورته کوم. مه کوه مګر د ثبوت را باسي قاری صاحب محترم، وایي ثبوت ورته را باسه. ملایانو سره بس دوی به څه ثبوت راوباسي. دوی ملا سره ثبوت نشته ده. پرون ما ورته همدومره ولیکه، ما دومره د ګډې وډې ویلې، لږ آیات او حدیث هم ووایه چې وایه ورودستي یې میوټ کړلم. الله اکبر. ګورې دي دلته ټوله ورځ صحابه ورته کنځلي او توهین او سپکاوی کوي، موږ بیا هم نه میوټ کوو. ما ته کنځلي کوي نه میوټ کوو. आवाज درځي؟ आवाज راځي، داسې خوندور आवाज راځي. سورة آل عمران څه وایي؟ څه خدای لارې کې څوک مړه شو، هغه ته زنده مړه ته څو نه وایي، هغه به شهید وي، زنده به وي، هغه ته به خپل رزق میلاویږي. سورة عمران کې چیرې آیات پره پسې ووایه، چیرې پرې پسې ووایه، آیات ووایه، آیات ټول پره ووایه. برادر سورة آل عمران آیات روبګه ما مخکې پرو دی، الله بنده مخکې مې درته وویل، الله جل وعلا وایي چې شهیدان ژوندي دي، څوک چې د ما په لاره کې شهیدان چې دا ژوندي دي، چیرې بل احیاء د هېڅ هغې دنیا کې نه، هغه ته خپل رزق دلته میلاویږي، هلته میلاویږي. بل احیاء عند ربهم دی الله بنده. قرآن کله ته قرآن ټول مني، آیات چې وایي ټول آیات مني. بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، عند ربهم ولا عندنا، له موږ سره ژوندي دي که عند ربهم له رب سره ژوندي دي. دا یرزقون، ګوره یو منټ صبر وکړه، یرزقون معنا څه شی ده؟ برادر هغه رب سره ژوندي دي، صحیح ده، تمام، خو شهید زنده دی، هغه مړ نه دی. رب العالمین وایي چې ژوندی ده، د ما سره ژوندی ده، له ما سره، له تاسې سره نه. عند ربهم که چیرې په دنیا کې هم دی ژوندی وایي، الله به ویلي اوسي عندکم. برادر مو پیغمبر مددگار خدای نه غوښتی او که نه غوښتی؟ مددګار یې ژوندي غوښتي وو که یې مړي غوښتي وو؟ خدا علي شهید زنده وي. شهید ژوندی وي. نبی علیه السلام په ټول عمر د حمزه رضی الله عنه قبر ته ورغلی، مدد یې ځینې غوښتلی. حمزه رضی الله عنه خو په احد کې شهید سو نه، تره د نبی علیه السلام، اهل بیت ده. آیا نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ ورغلی ده چې ای حمزه ما ته مدد راکړه او مرسته راکړه؟ علي رضی الله عنه ورغلی ده. آیا علي رضی الله عنه یو ورځ له نبی علیه الصلاة والسلام نه مرسته او مدد غوښتلی ده له مرګ نه وروسته؟ برادر ما سره دلته کې کسان ماستی کوي، تا ته ما صحیح ثبوت خیال پروا نه کوي. که کسان هغو ته ورته د دین بحث ته زه بښنه ځینې غواړم، خوبولو دا کس یو له زما پړیه په بښنې سره. برادر تاسو ابوبکر منئ که صحابي؟ خو دې منو. څنګه ته منئ؟ ښه پیغمبر څه شی؟ دغه پیغمبر لور څه فاطمه الزهرا. لا یرزقون نه اوس چیرې لاړلې، لا یرزقون نه اوس چیرې لاړلې دی الله بنده. یو خو به دغه د شهیدانو د قسې مده هلته وایي خلق بیده دي، اوس چې وایي له ما سره خلق دي چې په هغه سوال کې راګیر شوي، اوس دې بل سوال راوړل، خلق هم درنه پات شول، درنه هیل وکسه. ګوره صحیح ده، صحیح ده، یا الله خاطر وکړه. ګوره په خدای قسم، ګوره په خدای قسم حق مو مطلب ده، نور دا مطلب نشته چې موږ له تاسو سره کومه شخصي دښمني لرو. د قرآن ته ګوره، علي رضی الله عنه هغه وایي د تاسې په نهج البلاغه کې په بحار الانوار کې وایي من فضلني على ابي بکر وعمر جلدته جلد مفتري، سزا به مې وایي ورکړې چې څوک ما په ابو بکر او عمر باندې بهتر وګڼي. دا د علي رضی الله عنه خبره ده. بخاري منې راشه زه تا بخاري مې که صاحب ته د ځایات یې ښیم، ما ته وټساپ نمبر راکړه، زه درته فول ثبوت سینډ کوم. واتساپ څه کوي دلته؟ دا زر مسلمانان دی، ګوري دی الله بنده، زر مسلمانان. ته له علي رضی الله عنه نه مدد غواړې کنه؟ بالکل بالکل. مرست اولاد ځینې غواړې کنه؟ مدد و مرسته و کومک و نصرت ځینې غواړې کنه؟ زه خدای نه مدد غواړم، خو خدای ماته مددګار راستولی دی. مولا علي اواز دې لږ سم کړي چې دا مسلمانان یې واوري. د اواز یا دې باندې راوځه یا ورځه لاړ شه، خو یو څه وکړه، یا دې اواز لږ په زوره کړه، دې باندې ووځه، په دروازه کې کښېنه د یو څو دقیقو دپاره.
زه مدد غواړم مولا علیه السلام نه. صحیح شوه؟ قرآن کریم منې؟ قرآن کریم منې؟ قرآن کریم منې؟ او ښه یو کتاب دی. که مې په قرآن کریم کې درته وښودل چې الله جل وعلا وایي له ما نه پرته له بل چا مدد و مرسته مه غواړي، بیا یې منې را سره؟ خو خدای موږ پیغمبر ولې غوښتی وه؟ د الله بنده پیغمبر خو دا اوس تا د دلته د ما لیف ته راغلی ده، د یو بل نه خبرې اورو، مدد غواړو، مرسته غواړو، هغه خو د ژوندي انسان یې غوښتي و، د مړه خو یې نه وه غوښتي. شهید زنده دی. ښه نبی علیه السلام ژوندی ده که مړ ده؟ هغه شهید دی، هغه زنده دی. ښه زنده ده. علي رضی الله عنه په دې ټول عمر کې یو ورځې مدد له نبی علیه السلام نه غوښتلی ده؟ څنګه؟ علي رضی الله عنه ټول عمر له نبی علیه السلام نه یو ورځې مدد غوښتلی ده؟ نه. شابس. علي رضی الله عنه چې شهید سو، امام حسن، امام حسین رضوان الله علیهم اجمعین وعلیهم السلام، آیا دوی یو ورځې له خپل پلار نه له علي رضی الله عنه مدد غوښتلی ده؟ هغه سره صرف او صرف یو امتحان و برادر، امتحان اکزام و څو د څه شي امتحان و مدد امتحان و؟ نه ځکه له هغه مدد غوښتی وی که نه، مولا علیه السلام دومره جنګونه ګټلي وو، په کار وی هغې بیا دا خپل زمانو مدد کړی وی برادر، خو هغه نه کولو. ولې نه کولو؟ ځکه خدای سره حق له چا سره؟ له امام حسن او حسین سره حق وکنو. بالکل چې کربلا نو د حق ورسره د دې حق د نصرت لپاره د دې حق د عزت لپاره یې ولې مدد نه ځینې غوښتل؟ برادر که نن کربلا نه وی شوی که نه، کربلا یاري پرېږده، کربلا ته نه راځم، کربلا ته نه راځم. امام حسین د څو کلو عمر درلودل؟ امام حسین علیه السلام څو کاله عمر کې شهید سو؟ ته کال کې څه کوې؟ امام حسین علیه السلام د څو کلو په عمر شهید سو برادر؟ څنګه؟ امام حسین علیه السلام کتنا سال عمر تھا اس کا جو اس ٹیم شہید ہو گیا؟ اس کا عمر کتنا تھا؟ 50 نه زیاد و. ها؟ 50 نه زیاد و. نه څونه عمر یې هغه عمر وښایسته. exactly age یې وښیه. exactly جهل ولا کوېشن یې مه کوه، to the point راځه. دا جواب یوه خبره پلیز یوه خبره ته کوم دوه شیان ما میوټ کوه. دا شیان نه دي دې ته دا پته نه لګېږي چې امام حسین څومره عمر و، مولا څه طریقه دی، دا کوس کا دا هسې د هغه د یوه خبره زه کوم مولا صاحب، د سواله درته کوم، زه یې پړچینو سره تعلق ساتم، اهل تشیع مذهب سره تعلق ساتم، مولا منونکی یم، حسین منونکی یم، وړې بیبي ملنګه یم. دا چې د کوم رخاتلی دی دې ته دا پته نه لګېږي چې د حسین څومره عمر و. یوه چپ خبرې به نه کوې، چپ ما په مخکې خبرې به نه کوې، بله خبره به نه کوې. درته یم ځان د به شرمولو، اهل تشیع د به شرمولو، چپ بله خبره به نه کوې. دې کې داسې اوس ومینځم ته ته پته ولګي سپیه، تا ته دا پته نشته چې حسین څومره عمر و، ته بیا دې ته راخېږې بحث وسکئ. مولا د تابو که امام د تابو برباد شوی، ځانونه مو وشرمول، نه پرتګونه دې شته د کې اربخې کوئ داسې کس داسې جواب ورکوئ لکه څنګه دا درته لګیا دی. تاسو شرمېدلي نه شرمېږئ نه د کې عیاشتو. تا ته دا پته نشته چې ملا حسین څومره عمر و، ته ورته وایې چې 50 نه زیاته. دی تو مولا ولا هغه د سپیه موسی چې تاسو علي منئ، مولا صاحب تاسو ټول اهل سنت ناست یئ، تاسو موسی علي منئ، تاسو ابوبکر نه جار شوم، عثمان نه جار شوم، تاسو علي نه جار شوم، تاسو مذهب نه جار شوم، تاسو هر څه نه جار شوم.